نو پلیز ما ته مو چې پلان کې کنځلې وکړي پلان کې کنځلې وکړي پلیز څه کوي مړه وس نه پوهېږم ما دې اورېدل قسم سے ټول جنکیان په فلټر کې راځي څه فایده الکان ته وګوره پالک د الک سره مینه کول ګناه لري په الله پاک ته به راځي ته څه لیونی خیر دې پټ پټ ګناه کوا کنه ولی الله پاک ټول ته وبخي کنه موږ ټول مسلمانان یو اسیم جنت ته ځو موږ چې کلمه ویلو کنه اسیم موږ ټول جنتیان یو یار با زړه خو مې غواړي چې تا سره زړه ټاچ کوم ما دې ولیدم بې تېرېږم ورباندې داسې نه چې ما ولی ته عمر زما عمر باندې ډېر فرق هیڅ اوکې نو پرابلم عمر پورې نه ده ستا په سر کې لا سپین نه دي لګېدلي زما په سر کې دا دي دوه درې سپین ولګېد زه د پخته عمر سړی ګورم چې کونډه اچوم پخته د سړي لور شوه پخته عمر سړي پسې ته څه کې وی پیسې لري دلته بوډۍ ښځې ځوان بای فرنډ پیدا کړی تم هم داسې وکړه خو زه پیسې نه لرم هغه بوډاګان جنکیان ټول پیسې لري هغه لکه چې ما ته وایي چې زیبا جان په خېټه به دې مړی ډوډۍ به در رسي کفن به در ورسېږي چې مړه شي نور ته د خدای نه څه وایي نه نو هسې زه ډوډۍ او کفن پسې خو په دنیا کې نه راغلی یم که نه ولی کله کله زه هسې فکر کوم که نه چې خدای پاک زما هم ارمان پیره کوي هېڅ کله نه یعنې والله کله کله زه حیران شم چې زما د یو ارمان لرم چې یو مالدار سړی مې نصیب شي هسې کوم هسې هم ورځ راځي په زما ژوند باندې څنګه ژوند وکړه یعنې هسې هم ورځ راځي چې یو ښه ښکلې امید ساته د ګلو لختې انسان ته سخت رب ته سخت نه دي کار نه خو تا د امید بیخي به انتهایي خراب دی والله که در سره ګپ لرم وګوره ویلي هیڅ څوک که نه څوک چې اوس ګوګل لري که نه د ګوګل مالک چې هغه هیڅ وخت هم فکر نه کړو که نه چې زه یو ورځ ګوګل مالک جوړ شم ما ته خو کېده وه د ګوګل مالک پسې ته ګرځېږي صحیح ده سلیم کاروان دی کتلی و په کابل کې نه څوک دی سلیم کاروان یو کابل کې یو دغه دی که نه یو شارک دی ښه د هغه 300 څو کوره دي وادرې یو کور یو ډیزاین کې دي څونه مالداره سړی دی هغه یې شېدلې ټیپر خوري داسې مالدارتیا به زه څه کړم هیڅ مشکل نشته هغه ټلیفون نمبر یو نیم بازه کس ته خدای ورکړي اوره څوکیداري پې جوړ کړی یو نیم بازه کس ته یې وادرېد چې وایي 2 ورځې دنیا د قصه کې مه کېږه جانې دو پیسې وګوره ویلي خدای پاک ویلې کې ته غواړه زه تا ته درکم تو غواړه زه تا ته درکم پوه شوې خدای پاک ویلې کې ناامیده مه شه ایلی تینک یو زه ناامید نه یم انشاءالله یو ورځ به راځي راځي زه تا ته هغه فوټو واټساپ یې کومه چې بس پیدا به شي که نه زه تا ته واټساپ یې کوم انشاءالله بس انشاءالله خدای به پیدا بکی سیم گرل سیم مشران وایي که نه لوي برو مشران وایي چې واده تیر شو که نه نکریزې خلک په دیوال ته پې چې ځواني دي پیسو واده به دې بیا زه څه کړم زه ستا په پیسو کې سوچ د کوران کې دې دنیا خبرو ته ته وخت هم ورکړي Just a rich man, that's all. کنه مستانی والله زه هم د خدای نصیب د یو شی غواړم صرف وایم چې خدای پاک I don't want زه وګوره زه ایکسپنسیو موټر نه غواړم زه غټ کور نه غواړم زه باغونه نه غواړم مستانی والله میوټ شه یو مالدار سړی غواړم کنه چې یو مالدار سړی راځي کنه ټول شي خپل راځي هغه به موټر درکې کور درکې باغونه درکې چکرونه درکې هر شي هغه سړی درکې ټول هغه په گردن باندې بیا واه 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 یا الی تینک یو
یا سویر مستانی والله مړه ورځه شاهیدن ور خپل خزه لري قسم په خدای خو خیر دی کنه تی ګرفرند شه ها تی ګرفرند شه na girlfriend نشم منګیته راسي چاسي کونزه هغه ته څه وایي نامزاده نامزاده په پښتو کې څه وایي کوژدنه شمه یا چارمین سلام علیکم دی کلیوالانو شاید انور به خپل خره چړي واده ورېد ولا نه پوهېږم علی thank you یا درمندر سنگھ سلام علیکم قسم په خدای چې شاید انور ولا دغه وکړي